بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ستړي مسئ. غواړم چې نن اقتصاد در وپېژنم. د دې وروسته به بیا په مایکرو اکنومیکس، په کوچني اقتصاد او ماکرو اکنومیکس، په غټ اقتصاد باندې بحث درته وکړم. زه برحاله د پروفیسرانو سره، د مختلفو پوهنتونونو سره زه پر مفرداتو یا پر سیلابس باندې کار کوم. متاسفانه ماته سیلابس هیچا نه دي راکړي، د یو پوهنتون څخه هم ماته نه دي راغلي، لیکن زه غواړم چې تاسو ته یو سټنډرډ سیلابس جوړ کړم او د هغه مطابق تاسو ته هر مضمون تر پای پورې درته شرح کړم. نو رابسمه اکنومیک څه معنا لري؟ واټ از اکنومیکس؟ اقتصاد څه شی دی؟ اول دا باید موږ په خلاص ډول سره وپېژنو. د اکنومیکس لغت چې دی د لاتیني کلمې د اوکونومیا څخه اخیستل شوی دی، یا د اویکوس نوموس څخه، چې د اویکوس معنا هاوس او نوموس معنا منیجمنت، یعنی د کور منیجمنت، هاوس منیجمنت، هاوس هولډ منیجمنت، د چې شی د کور د منیجمنت څخه عبارت دی. د کور منیجمنت موږ وایو انکم اند ایکسپنډیچر، عایدات او مصارف. موږ څنګه کولی سو چې د کور مصارفات او د کور عایدات په منظم ډول سره په مصرف ورسو او هغه کنټرول کو. نو موږ وایو چې اویکوس نوموس د لاتیني کلمه ده چې د هاوس هولډ مانجمنت یا د کور مانجمنت په معنا یا د کور د ترتیبولو په معنا ده. نو په اوس اثر کې اکنومیکس یا اقتصاد موږ وایو چې اکنومیک سټډیز groups, individuals, household, nations او international organizations په long term او short term کې، یعنی په اوس اثر کې اقتصاد اصلا مطالعه د چیش کوي د ملتونو، د نړیوالو سازمانونو په انفرادي ډول سره، د کورونو، د ګروپونو، د مارکیټونو په long term او short term کې، په اوږدمهاله ډول سره او په لنډمهاله ډول سره. په اوس اثر کې اقتصاد دغه شیان تر څېړنې لاندې نیسي. یا د په 1986 کال کې ادم سمیت چې د اقتصاد پلار لقب ورکول شوی دی، هغه یو کتاب ولیکي ویلث اف نیشن. موږ کله چې دا څه معنا یعنی د ملت سرمایه، په 19مه پیړۍ کې د نظریات ډیویډ ریکارډو، ملټنز او جونز د اقتصاد پوهانو دغه د تیوریانو ته وده ورکړله. مارشال د اقتصاد تعریف څنګه کړی دی؟ د مارشالز پرنسپلز اف اکنومیکس. اوس د چې د تعریف کړی دی، دی وایي اقتصاد چې دی د منکایند سټډي ده، یعنی د بشریت یا د هیومانیټیز څېړنې ته ویل کېږي، چې په اصل کې د دې سرولاس د سرمایې او د انسانانو سره دی. او دی وایي چې اقتصاد چې دی د انسانانو د روزمره کړنې تر څېړنې لاندې نیسي. رابسمه د لونین رابینز تعریف به هم په خلاص ډول سره درته تشریح کړم. لونین رابینز وایي اقتصاد چې دی ساینس دی او اقتصاد خپل د انسان بیهیویرز مطالعه کوي، یعنی د انسان د رویې سره سروکار لري. رابینز مختلف نظریات په دغه اړوند باندې شریک کړي دي، چې وایي هیومن وانټس دی. هیومن وانټس یا د انسان غوښتنې، د انسان غوښتنې موږ تاسو ته دا معلومه ده چې کاونټلیس یا انلیمیټډ دي. متاسفانه د انسان غوښتنې چې دي بې حسابه دي، یعنی نامحدود دي. د انسان مرض نه لري، مګر متاسفانه چې د اقتصاد په علم کې موږ څه شوی سورسز خبره ده، یعنی منابع به محدود دي. کله چې منابع محدود سي او غوښتنې نامحدود سي، نو د دې لپاره چې په کار وړل کېږي. رابینز وایي موږ باید اعظمي استفاده د لیمیټډ سورسز سره وکړو، ځکه چې موږ د کمبود او د یانګز، یعنی چې ریسورسز خلاصیږي، د دا سره موږ څه کېږو، موږ مخامخ کېږو. او بل دی پر الټرنیټیو یوزز باندې هم دی تمرکز کوي. معنا دا چې که یو شی پیدا نسی، د هغه عوضي شی باید موږ استفاده کړو. مثلا الټرنیټیو یوز چې دی، مثلا یو څوک توري چای څښي، د توري چای ورونه رسېدل یا قیمتونه لوړ شوله،
یا بازار کې پیدایش نشته د هغه عوض څه دی د هغه الټرنیټیو موږ قهوه ده بیا موږ د قهوې څخه استفاده کوو یا څوک قهوه کاري قهوه قیمتونه لوړ سوله موږ څه کوو چای ارزانه دي بیا موږ توري چای دغه په ځای کارو نو د الټرنیټیو څخه موږ استفاده کوو نو په دې خاطر باندې رابینز وایي خدمات او تولیدات دا چې دي دا په اصل کې موږ وایي چې دا په لیمټ شکل باندې دي اما د انسان غوښتنې چې دي انلیمیټډ کاونټلیس یا بې حسابه یا نامحدوده دي د انسانانو فطرت هم داسې دی چې دوی هغه سورسز کاروي کومې سورسز چې په بازار کې د هغه پیدایش یا د هغه موجودیت کم واوسي یعنی هغه سکیر یا هغه لږ واوسي بیا خلک دا کمپنیانې دا خدمات وړاندې کوي په غیر رسمي تولیدي بیا په مختلفو بازارونو کې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو مارکیټونو کې بیا په فروش باندې رسي Is economic science or art؟ آیا اقتصاد ساينس دی که هنر دی یعنی هدف دا دی آیا اقتصاد ساينسي علوم دي که اجتماعي علوم دي خبره دا ده که دوه تعریف چې ما تاسو ته وکړل یو د مارشال وو بل د رابینز وو مارشال ویل چې اکونومیکس چې دی د سټډي اف منکایند دی یا د بشریت او هیومانیټیز د دغه مطالعه ده او هغه چې بیا ویل رابینز بیا وایي چې یا اکونومیکس چې دی ساينس دی او اکونومیکس ساينس دی او د چی ده د سټډي اف هیومن بیهیویر دی انسان د خویو د رویې مطالعه تر څیړنې لاندې نیسي خبره دا ده چې یو وایي ساينس دی بل وایي چې دی اجتماعي علوم دي یا ټولنیز علوم دي اوس وګوره په اکونومیکس کې د دې سوال جواب چې دی اختلافي دی ځکه چې بعض علماو چې دا ساينس دی بعض علماو چې دا دی دا اجتماعي علوم دي یا دا تیوري نظري علوم دي مګر په اکونومیکس اوس برحاله کلکولیس موږ کاروو رابینز چې ویلي دي کلکولیس کارو ماتماتیکس ماډل کارو الجبر موږ پکښې کارو ځکه چې اوس اقتصاد اوس موږ برحاله د اقتصاد نظریات موږ په ریاضاتو باندې یا په سټاټسټکس ماتماتیکس په اکونومټریکس په دغه باندې موږ دا څه کوو موږ د دې نظریات ثابتو نو موږ په دغه دلیل باندې ویلی سو چې اکونومیکس ساينس هم دی په اکثرو پوهنتونونو کې که چیرې زه ډېر ولاړ نسم په بعضې پوهنتونونو کې ماسټر اف آرټس ورته وایي اکونومیکس ماسټر اف آرټس په بعضې پوهنتونونو کې لکه لندن سکول اف اکونومیکس په کې به ایم ایس سی ده ماسټر اف ساينس ان اکونومیکس ښه دا خبره دا ده چې نظریات مختلف دي نو په مجموع کې دا در اجتماعي علومو لاندې راځي مګر بعضې علما بیا وایي بعضې علما په دې عقیده دي بعضې اقتصاد پوهان په دغه باندې عقیده دي چې دا د مکسچر اف بوث ساينس اند آرټس دا چې دی دا ګډ دا د اجتماعي او د ساينسي علومو ګډ مضمون دی Is economic positive or normative؟ کله چې د پازیټیو اکونومیک باس راځي اقتصاد باس راځي یا د نارمټیو اقتصاد باس راځي زه په دوه هغې کې درته کوم اقتصاد باید پازیټیو اقتصاد باندې اوسي نه نارمټیو ځکه چې مثال که چیرې په هېواد کې انفلیسیون د انفلیسیون دپاره آیا دا یا د پیسو پړسوب د دې دپاره باید حکومت څه وکړي حکومت باید آیا نور نوټونه یا نور پیسې چاپ کړي که چیرې نور پیسې چاپ کړي دا غلطه ده ځکه چې آلریډي موږ په بازار کې تر حد زیات هغه لرو پیسې ډېرې لرو نو په دې خاطر باندې چې دی د پیسې په بازار کې ډېرې دي انفلیسیون پېښ شوی دی د پیسو پړسوب پېښ شوی دی د پیسو ویلیو یا د پیسو هغه ارزښت چې دی کښته دی پازیټیو اکونومیکس چې دی هغه پر فیکټس باندې دی نه پر سجیشن باندې اما نارمټیو چې دی هغه پر سجیشنز باندې دی پر فیکټ یا پر اصلیت پر رښتینولۍ باندې یا پر اصلیت باندې ولاړ نه دی مثلا موږ وایي پازیټیو اکونومیکس it is it was it will be دی وو او یی به صحیح ده اما که چیرې زه اوس هغه ته نارمټیو اکونومیکس ته راسم هغه بیا څه وایي it ought to be it should be یعنی پر سجیشن باندې دی پر مشورو باندې دی نه پر ریالټیز یا پر فیکټ باندې نه دی او د اقتصاد د علم پراخه ساحه چې ده هغه کم شان دي کنزیومر چایس موږ د مصرف کوونکي انتخاب دا یو دوهم پروډکشن تولیدات دریم بیهیویرز رویې څلورم مارکیټونه
یا بازارونه دا هغه شیان دي چې د اقتصاد هغه براډ ایریا چې ورته وایي یا پراخه ساحه چې دی په بر کې سره نیسي دغه تر څېړنې لاندې نیسي. آیا اقتصاد د نور علومو سره تړاو لري؟ بالکل لري. د ریاضي سره لري، د سیاسي علومو سره لري، د تاریخ سره لري، د ټولنپوهنې سره لري، د نورو ځینې مضامین جغرافیې سره لري چې موږ وایي جغرافیکل اکونامي موږ اوس مضمون لرو، هیسټوریکل اکونامي، پولیټیکل اکونامي، دا ګرد د نن ورځې په عصر کې رامنځته شوي دي او اقتصاد علم یې تر څېړنې لاندې نیسي. نو نن ورځې ما تاسو ته صرف د اقتصاد معنا، د اقتصاد تعریفونه او آیا اقتصاد ساينس دی که اجتماعي علوم دي او د دې ساحه باندې په خلاص ډول سره بحث درته وکړي. خپل د اقتصاد علم بیا دوه برانچ لري، په برانچونو چې یو دی ماکرو اکونومیکس دی، بل مایکرو اکونومیکس دی چې کوچنی اقتصاد دی، لوی اقتصاد دی. زه د هغه ټوله بیا تاسو ته یو په مفصل ډول سره درته شرحه کوم. دعا وي راته کوئ. د شپې تقریبا 1 بجه ده، صحت مې هم ښه نه دی. انشاءالله الرحمن تاسو ته به کوچنی اقتصاد، لوی اقتصاد، همداسې نور مضامین په مکمل ډول سره په اپډیټ نوي سیلابس یا مفرداتو باندې د بهترینو کتابونو څخه به زه تاسو ته استفاده کوم او تاسو ته به تر تاسو پورې در رسوم انشاءالله.